طالبانو له افغانانو سره لوی خیانت وکړ او د کمال خان بند یې ایران ته ورخوشي کړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د ایرانی رسنیو ریپورټونو کې ویل شوي افغانستان کې طالبانو د کمال خان بند دروازې پرانیستي او د هلمند سیند اوبه ایران ته رسیدلي دي. د ایران سیستان او بلوچستان ځایي چارواکو ویلي د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند دوې دروازې پرانیستل شوي او اوبه د ایران هامون سیند ته رسیدلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په ریپورټ کې د سیستان او بلوچستان والي حسین مدرس خیاباني له قوله ویل شوي که خدای کول له دې بنده به د اوبو بهیر دوام وکړي چې له هلمند سینده د ایران د اوبو حقابه په بشپړ ډول تامین شي. د طالبانو اوبو او برېښنا وزارت دا ریپورټونه ردوي. د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت ویاند په یو ویډیوي پیغام کې مني چې د وروستیو ورښتونو کې له کابله د کمال خان بند کاسه ډکه شوې، خو په خبره اوبه یوازې د بند شاوخوا سیمو د خړوبولو لپاره ځایي خلکو له عریضو وروسته خوشي شوي دي. له دې مخکې افغانستان کې ځایي سرچینو د کمال خان بند کاسې د ډکېدو تایید ترڅنګ ویلي وو چې د افغانستان ګودزره سیمه کې له دې بند راوتلي اوبه په یو خاورین بند کې زیرمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا وروستي کې ویلي وو د هلمند سیند اوبو کې د ایران ونډه معلومه ده او د 1950 کال له یوه قرارداد له مخې افغانستان دولت هم د ایران حق ورکولو ته ژمن دی. د تیر 2019 کال اکتوبر په وروستیو کې ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په وینا لیکلي وو چې طالبانو له ایرانی چارواکو سره نارسمي خبرو کې د هلمند په اوبو کې د ایران حقابه د اوبو ونډه په رسمیت پیژندلې. د یادونې وړ ده چې دواړو هیوادونو د هلمند په اوبو تړون لري چې له مخې ایران په یوه ثانیه کې د 22 مکعب مترو اوبو حق لري. ایرانی چارواکو له دې مخکې بیا ویلي وو دوی ته د اوبو کمه برخه ورځي، خو په تیر کې افغان چارواکو ویلي وو پر هلمند سیند د کمال خان بند له جوړېدو مخکې ایران ته تر ټولو ډېرې اوبه ورغلي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو، تر بیا ښه وخت.